السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي په هکله باندې یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکړم چې په پاکستان سوپر لیګ کې محمد نبي یو ډېر په زړه پورې بیټینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړو. نه تنها ښه بیټینګ یې کړی ده بلکې ډېر زبردسته بالینګ یې ترسره کړی ده. نو که تاسو هم د نبي مینوال یاستئ دغه ویډیو درسره حتما لایک کړئ چې ماته معلومات وسي چې محمد نبي سره څومره خلک مینه لري. زه به تاسو ته وایم چې په پاکستان سوپر لیګ کې د کراچي کنګز په نوم باندې کوم ټیم د دغوی لاهور کرندر سره دغه 11مه لوبه ترسره کړله چې په دغه لوبه کې اول لاهور کرندر بیټینګ ترسره کړ. 108 رنزه ټارګټ په شر اورو کې لاهور کرندر ټیم ته ورکړه چې د دوی لپاره شرجیل خان چې کوم ده 4 رنزه یې وکړل او همدغسې بیا د دوی 3 لوبغاړي ډېر زر راوټ شول چې څنګه محمد نبي ورته راووته نو ډېر ښه پارټنرشپ یې شرجیل خان سره وکړ. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې نبي 15 بالو باندې 50 رنزه کړي دي چې پکې 3 شپږیزې وهلي دي او 4 څلوریزې وهلي دي. په 102 سټرایک ریټ باندې نبي ورته لوبه ترسره کړې ده. یو وخت کې دوی ډېر زیات خراب سوي ول چې 3 لوبغاړي زر زر آوټ شول. بیا چې کله نه نبي راووته د دوی پارټنرشپ یې ورته ډېر ښه پارټنرشپ یې وکړه او دغه رنزونه 108 رنزه ټارګټ بیا لاهور کرندر ټیم ته ورکړی او نبي نه علاوه بیا ډین ایرکرسټین 20 رنزه کړي دي. لاندې کې بیا وقاص محسود 12 رنزه کړي دي. خو 108 رنزه ټارګټ به زه تاسو ته وایم چې دغه د لاهور کرندر ټیم چې کوم ده کوم کې رشید خان ورته اولنۍ 2 لوبې ګټلې ولې دغوی بیا دغه ټارګټ پوره کړ. یعنې 108 رنزه ټارګټ دغه څومره لوبې هم چې سوي دي هر یو لوبه دغه دویم بیټینګ چې هر یو ټیم کې هماغه 108 رنزه ټارګټ یې که 190 رنزه ټارګټ یې که 200 رنزه ټارګټ یې دغه دویم ټیم یې ډېر په اسانۍ سره چیز کوي. یعنې دوی وګوره پاکستان سوپر لیګ کې ډېر فلټ پیچونه جوړي یعنې ټول مکمل د بیټینګ لپاره ښه پیچونه دوی جوړي. یعنې د لاهور کرندر ټیم که موږ وګورو فخر زمان 83 رنزه کړي دي، محمد حفیظ 15 رنزه کړي دي او بن ډنګ چې کوم ده دغه ورته 50 رنزه کړي دي او لاندې کې بیا ډیوډ ویس په 9 بالو باندې 11 رنزه وکړل. نو دغسې دغه لوبه په 20 اوور کې لاهور کرندر ټیم وګټله. رابسو بالرانو ته بالرانو کې محمد عامر 14 رنزه ورکړي دي، محمد نبي بیا 4 اورو کې یعنې 11 رنزه ورکړي دي. تاسو وګورئ نبي د ټولو بالرانو کې یعنې ډېر ښه اورونه ورته ترسره کړي دي چې 7.1 اکونومي باندې ورته بالینګ کړی دی. یعنې محمد نبي د ټولو بالرانو نه ورته ښه بالینګ په نن لوبه کې کړی. نه تنها ښه بالینګ بلکې بیټینګ یې ورته ډېر ښه وکړه چې دغه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر ده. او د نبي خاص خبره تاسو وګورئ که دغه لوبه تاسو کتلی نبي اول ځان سیټ کړ یعنې ښه بیټینګ ته یې ځان جوړ کړ یو 12 باله یې ووهله هغې نه ورته اندازه ولګېده چې ولا په دغه پیچ باندې ډېر ښه بیټینګ کېږي. همدغه اوس نبي ورته دومره زبردسته بیټینګ وکړ نو د نبي دغه بیټینګ نه باید دغه نور ځوان لوبغاړي لکه رحمان الله ګوربز دغسې ابراهیم زدران یا دا نور درویش رسولي دغه ټول ونه باید زده کړه وکړي چې میدان کې چې کله راوځي خاص کر رحمان الله ګوربز چې هر یو بار راکاږي دغه نبي غوندې بیټینګ باید آینده کې دوی ترسره کړي چې اول راووځي دغه پیچ باندې ودرېږي او اور 2 اور لوبه وکړي بیا خپله ورته اندازه لګېږي.